تر خوشې شوې لاره یې خیره سره ښه. د طالبانو غیرتي دریځ نتیجه ورکړه. پاکستان مجبور شو چې پرته له شرطونو د تورخم دروازه خلاصه کړي. دا چې څنګه نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ننګرهار طالب ولایتي چارواکي له پاکستاني لوري سره هوکړې ته رسېدلي چې نن د تورخم دروازه د سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شوه. ننګرهار کې امنیه قمنداني ویلي چې د پریکړې له مخې به تورخم دروازه یوه ورځ وروسته راتلونکې جمعه د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. طالبانو له مسافرو غوښتي چې له جمعې ورځې وړاندې تورخم ته له ورتګه ډډه وکړي ترڅو د خروج او داخلېدو زیانمن شوي سیستمونه دواړو لورو ته جوړیږي. طالبانو وایي د پوستې جوړولو په اړه د پاکستان هیڅ را شرط یې ونه مانه، نو له همدې امله پاکستان مجبور شو چې پرته له کوم قید و شرط څخه دروازه خلاصه کړي. طالبان په همدې تړاو یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې لیدل کېږي تورخم کې د افغان لوري لخوا د تاسیساتو په جوړولو کار روان دی. خو د پاکستان جی نیوز رسنۍ خبر ورکړی چې پاکستاني چارواکو ورته منلي چې طالبان د تاسیساتو جوړولو څخه په شا شوي دي. تورخم کې له دې وړاندې د قومي مشرانو، سوداګرو او طالبانو له پاکستاني لوري سره ناستې وکړې خو تر نن ورځې بې پایلې وې. شنونکي بیا وایي طالبان باید د پاکستان د هرې ناروا غوښتنې پر وړاندې همداسې کلک ودرېږي او د افغانستان د ملي ګټو څخه دفاع وکړي. یاده دې وي چې تورخم لاره اوږد ورځې وړاندې د پاکستاني لوري د بریدونو او سرغړونو له امله وتړل شوه چې د دواړو لورو سوداګرو ته تر دې مهاله میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ. جمعې په ورځ د مسافرینو پر مخ خلاصېږي ځکه د دوی بعضې وسایل د کاره لوېدلي دي تر څو هغه ترمیم شي.